بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. د کیس مانجمنت د سوپرویژن او کوچینګ یو بلې ویډیو ته ښه راغلاست. نن د کیس ډسکشن پر اپروچ یا پر طریقه باندې غږیږو چې دا هم د کیس مانجمنت د نظارت او د روزنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. کیس ډسکشن پر کیسونو باندې بحث کول دي چې دلته کیس ورکر ټیم لیډر د خپلو کیس ورکرانو سره پر کیسونو باندې خورا ژور بحث کی، تحلیل، تجزیه، پر حل لارو او ممکنه کړنې ټولو باندې بحث کیږي. یعنې پر مکمل کیس باندې او ډیره مهمه چې د هغه پر د کیس پر اړتیاو باندې اکشن پلان او د اکشن پلان پر صحیح تطبیق باندې د داخلي منابعو څخه استفاده، داخلي ریفر، باندنی ریفر، دا ټول شیانو په نظر کې نیولو سره پر دې مسایلو باندې بحث کیږي او حل لارې ورته پیدا کیږي. او هدف یې دا دی چې پر پیچلو او مغلق کیسونو په مخ ته وړلو کې د کیس ورکرانو سره مرسته وشي او دوی ته صحیح لارښوونه وشي، دوی سره همکاري وشي تر څو دوی څنګه کولی شي دغه ډول کیسونه د رسیدګي وکولی شي. او بې له شکه چې دا کار دوی پر وړتیاو باندې ډېر زیات تاثیر کوي او دا کار د اړتیا پر اساس باندې کیږي او برته د خپل ارګان د کیس منیجمنت پالیسي ته سر ورښکاره کوي، وګورئ چې د کیس ډسکشن دپاره تاسې کومه کړنلار لرئ، د هغې څخه استفاده وکړئ. پر کیسونو باندې بحث انفرادي هم کېدلی شي، ګروپي هم کېدلی شي، خو تاسې به د محرمیت ټول اصول په نظر کې نیسئ او هغه پر اساس باندې به تصمیم نیسئ چې موږ دا بحث په څه ډول باندې مخ ته یوسو. او د دې لپاره چې کیس ډسکشن انفرادي وکړو که ګروپي وکړو، بیا هم خپل د ارګان د کیس منیجمنت پالیسي ته سر ورښکاره کړئ، وګورئ چې تاسې څه لرئ. که نه وه بیا هر یو چې ستاسې دپاره ګټورې تاسې کولی شئ هغه انتخاب کړئ. پر کیسونو باندې بحث کول هم چې نه د نظارت دپاره، هم د روزنې دپاره، د وړتیاو د لوړولو دپاره، تخنیکي لارښوونو دپاره ډیره مؤثره او ګټوره طریقه ده. د دې څخه هم تاسې استفاده کولی شئ. او د دې دپاره کېدلی شي د کیس ډسکشن دپاره مشخص فورم شته، تاسې کولی شئ چې هغه فورم څخه استفاده وکړئ چې وګورئ پر کوم مواردو باندې غواړئ خبرې وکړئ. او که نه وزادانه بحث کولی شئ پر مختلفو کیسونو باندې او خپلو کیس ورکرانو ته ټیم لیډر او نور کیس ورکران د خپلو تجربو پر اساس باندې معلومات ورکولی شئ او همکاري ورسره کولی شئ. او په دې پروسه کې ډیری وختونه ګروپي بحثونه هم کېږي چې یو نفر خپل کیس راخلي، د خپل ګروپ سره شریکي، بحث باندې کوي او بیا په ګډه باندې د نورو بعدي مراحلو دپاره تصمیم نیسي چې بل اکشن به څه شي، فالو اپ به څنګه کوم، کوم سرویس به ورته وړاندې کوم. دا ټوله په دې پروسه کې ترسره کېږي. که بیا هم کومه پوښتنه وه موږ په خدمت کې یو. ښې چارې. اللهم الس.